ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونتبع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو نن په دغه مدرسه عائشه صدیقه للبنات باغې کې د ګڼو شمیرو ماشومانو جنکو د بخاري شریف ختمونه دي او په دغه مدرسه کې د مخکې مې یو دوه ځله راغلی. الحمدلله چې روز په روز دا مدرسه په ترقۍ روانه ده. محترم باچا صاحب حاجی عنایت باچا صاحب حفظه الله داغي محنت دی داغي دعاګانې دي او د محترم ورور جناب مولانا محمد سلمان صاحب داغي خواري دا نگهداشت دی چې دلته د بناتو د جنکو د تعلیم د دین او د تربیت سلسله روانه ده او تر اوسه پورې ګڼ شمېر جنکۍ د دې مدرسې نه فارغې شوي دي. د بخاري شریف ختم دی خو زه به راته مختصر د دې باب او د حدیث ترجمه غوندې وکړم ولې چې هغه د طالبانو خبرې مونږ ډېرې کړې دي او چې کوم نو نه په هغې عامې زنانه پوهېږي او نه په عام دوستان پوهېږي سړی. د صرف او د نحوې د ګریمر خبرې وي رموز د فصاحت بلاغت د عربیت وي قیل قلنا ورته مونږ وایو اعتراضونه جوابونه وغیره نو هغه وخت هم ضایع کوي او تاسو به پرې پوه نه شئ او زنانه صرف مختصر د دې باب د حدیث ترجمه به وکړم
او یو څو اصلاحي خبرې به درته وکړم. مدرسه د بناتو د وروڼو او زه به تاسو په دې پوه کړم چې نن دور کې د جینکو د اصلاح ډېر زیات ضرورت دی. یو وخت کې د هلکانو مدرسې وې او د جینکو نه وې. دا لومړۍ مدرسه زمونږ په دې KPK کې هغه وخت مې ورته صوبه سرحد وې. زمونږ په چارسده کې په سرډېرو کې حکیم صاحب د خدای پاک وبخښي هغه جوړه کړې. چکوال کې هلته یو مدرسه نی په پنجاب کې یو مدرسه هغه خپله ماشوم هلته لېږلی و او بیا لومړۍ مدرسه ده کړه. هغه وخت سره زموږ علماو به څه خدشات وو صنف نازک دی او دا مدرسو ته ځي هسې نه خدای مکه د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي. لیکن د هغې شاخونه ډېر شو او نن په هر کلي کې څه کې چې په محلو کې د جینکو مدرسې جوړې شوې او ډېره کټه فایده یې راووته. دومره فایده یې راووته چې د دې جینکو د مدرسو د وجې نه ډېرې جینکې عالمانې شوې. یقینو کې جینکو کتابونه د دین ولیکل. موږ له یې راولېږي حیران شو چې خدایه څومره خواري او محنت شوې. ډېرې جینکې حافظانې شوې، ډېرې جینکې باپرده شوې. په دې لارو کوڅو مونږ تېرېږو. د دوو څیزونو روح برکت دی، دا به منې. دا حقیقت دی، یو د جینکو د بناتو د مدرسو او یو د مستوراتو د جماعاتو د تبلیغ د زنانو. داسې جینکې مونږ له مخې له راشي چې غریبانانې دې مخکې ورځو کې ما بیا ملګرو ته ومې ګورئ دا دومره عاجزه ده چې بورقه یې شلېدلې او چپلې شلېدلې چپلې، لیکن هغه جینۍ په بورقه کې وه او جرابې یې په کوړي کې اچولې. مې دا د ډېر غریب کور جینۍ معلومېږي، ځکه شلېدلې بورقه ده او چپلې شلېدلې ده د غریب، لیکن دین پکې دومره پروت دی چې دا دې دا ګوره جرابې یې په دې وړي کې پخپو کړې. دا د دې دوو څیزونو برکت دی الحمدلله، او دا زمونږ د علماو برکت دی چې الله د دې عالمانو نه کار اخلي. هلکان خدای حافظان کړل، جینکې حافظانې شوې، هلکان عالمان شو، جینکې عالمانې شوې. خلک وایي بېدیني خورېږي، بېشک بېشک بلکل انکار نشته. دجالي فتنې دي او د زنانو په ذریعه باندې شیطان لګیا دی ښکار کوي. او دا رسول الله مبارک فرمایلی دي النساء حبایل الشیاطین چې ښځې د شیطانانو جالونه دي. جال یې ورته ویلي، جال موږ ته ښکار نه کوي، ښکار خو په خونده د یو کب هم کېږي، جال کې یو کب نه ګیرېږي، په سوونو پکې ګیر شي. په جال کې یو مړز نه ګیرېږي، په سوونو پکې ګیرېږي. نو زه طالبانو ته یم چې حضور پاک جال ویلي دي، جالونه. معلومیږي دا چې د یوې ښځې د وجې نه به ډېر سړي په ښکار کې راځي. یو ښځه چې په دې لاره بربنډه ځي، بربنډه دا چې سر یې سرتوري، مری ښکاري، سکې ښکاري، مخ یې ښکاري، لاسونه خولې ښکاري، او دا څومره هلکان ورته ګوري، څومره 25-30 دېرش په دې لاره. په خدای قسم د حضور پاک د وینا مطابق دا ښځه زناکار ده. حضور پاک خپله فرمایي اخره زمانه کې به داسې ښځې را پیدا شي چې مایلات کاسیات عاریات جامې به اغوستې او بدنې وي. نن ښځو بورقې غورځولې دي، بورقو پسې خاندي، بورقې ته شټلکاک وایي، پړونه یې غورځولې دي، کمیسونه نشته، په بنینونو کې ګرځي، او که کمیس ته هم کټ آستین والا کمیس پهنتی ہے، پرتوګونه نشته، په پتلون کې ګرځي، او بیا پتلون هم کټ پتلون دا پیشن دی، په دې پتلونو په ګونډو شلېدلي چې دننه سرمخ به ښکاره شي. الله اکبر،
څومره د ګناه دعوت ورکې ظالمې ته د خدای نه نه یېرېږې حضور پاک فرمایي ښځو ته به سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته مایل کوي او د مسلم شریف حدیث دی واورئ لا یرحن رایحة الجنة دا ښځې به د جنت خوشبو محسوس نه کړي غر کې شوې نن سبا د دې ښځو علاج قسم په خدای جهاد دی د دې ښځو روحاني علاج دې ته دین رسول دې ته شریعت رسول دې ته پرده رسول دې ته حیا رسول دا ګډ جهاد دی بناتو مدرسې جوړول چې ښځه پکې حیا زده او زنانه مستوراتو جماعاتو کې بهر لېږل چې په خپله پرده زده کړي مونځ او خلکو ته قسم دی چې دا د نن زمانې جهاد دی د ګمراهۍ خلاف د دې ګناه وشوه او چې څومره سړو ورته وکتل ګوره غرقه څنګه ده چې څومره هلکانو ورته وکتل د هر هلک العین زانیه حضور پاک فرمایي سترګې زناکارې دي د دې هلکانو د دې شلو دېرشو پنځوسو سلو چې دې جینۍ ته وکتل څومره ګناه شوه د دوی به نه کمېږي د دې برابر ګناه د دغه جینۍ په تله کې هر کناره نو څه ښځو د لاسه فتنې خورېږي شیطان د یوې ښځې په برکت د دنیا سړو ښکار وکړه دکان ته لاړه د بله سړو ښکار یې وکړ شیطان ورته ډولۍ کې جینۍ رسول الله مبارک فرمایي استشرفها الشیطان چې جینۍ بارود شیطان یې د خلکو په نظر کې ډولۍ کې قربان شم د ښکلي مبارک پیغمبر سے فرمایلی دی 100% نه 200 بټه 100% حق شک پکې نشته شیطان دا خلکو ته ګوري جنکو ته دا په بازار کې په دکانونو کې سودا نه کوي او جنکو پسې ګرځي او دا په دکانونو کې مارکیټونو کې هلکان پسې ګرځي او ګوري په خدای مې د قسم یې وویل ګناه ده په خدای مې د قسم یې د رسول الله په زړه چاړه مانډل دا ته د حقیقت وی هغه بېدل شاعر په ایران کې هغه به داسې نظمونه وی چې زبردست د هندوستان نه یو سړی لاړ وی دا بېدل ګورم چې دا څنګه سړی دی نعتونو شعرونو باندې خو کمال کړی چې د پیغمبر مبارک صفت کوي چې لاړ مخې له ولا هغه ګیره خلی دی ته بېدل شاعر وی ګیره ریشه راوخېسته راشي ویښته ګیره خری داسې څومره ښه نعتونه وی او ورته وایي ریش را می خراشه ولکن دل مسلمان را نمی خراشه وی ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم ګیره خریم خو دل مسلمان را نمی خراشه د مسلمان زړه نه خریم یعنی چاله تکلیف نه ورکوي هندوستاني ورته څه وایي وی غلط گفتی دروغ وی دل رسول الله را می خراشی د پیغمبر زړه خریم دا بربط ریخه دی چې نن ستا په اسلام آباد په روډونو کې چغې وایي اسلام آباد په روډونو کې نن چغې وایي ما له چیلنج نه راکوي مولا له نه ورکوي تبلیغ والا له نه ورکوي شیخ له نه ورکوي مفتی له نه ورکوي وګورئ په نېټ شته اے رسول سن لو پردا ظلم ہے رسول الله مبارک چلے اے رسول سن لو پردا ظلم ہے قرآن میں بیدینی اور خواہت زیر روایت لیکن الحمدللہ مایوس یقین بن ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے الحمدللہ جتنی بیدینی پھیل رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ علماء کے بر سے دین بھی پھیل رہا ہے کوئی بات نہیں اخواب پا پنجاب کے پا جماعتونوں کے تبلیغ والا نہ پریخ ہوتا ہے
100% جماعتونو کې به نه پرېښود. اوس شرع ډېره کمرانه، اوس چې ته یو جومات کې نه پرېږدي باقي ټولو کې پرېږدي. هغه خلک چې د هغې پلار نیکه د اختر مونځه به صرف راتلل، بې د اختر نه هغې مونځ نه پېژند. نن د هغې په کورونو کې خدای عالمان او حافظان پیدا کړل او د هغې په کورونو کې الله عالمان حافظان او د دین مدرسې جوړې کړې. فکر ونه کړه مایوسۍ نشته، دین به چلو. په هره لار کې د موږ د دین خدمت کوو، موږ په دې مکلف یو. نو دې زمانه کې د ښځو د اصلاح انتهایی ضرورت دی، ډېر ضرورت دی د ښځو. نو جاپان ته تللی وم یو 2 میاشتې مخکې. ما هلته په جاپان کې ملګرو ته ووایي چې مهرباني وکړئ هلته 6 مرکزونه یې د تبلیغ، 6 مرکزونه دي، ډېر کار کېږي الحمدلله، بهر نه جوماتونه راځي. ما هلته هغوی ته ووایي چې مهرباني وکړئ د زنانه مدرسې جوړې کړئ. د یو څو د زنانو د مدرسو افتتاح مې پکې وکړه، بنیاد یې چې دا زنانه د ډېرې وړې نه شي یا د نبي دینه نه شي. نو د دین کار محنت په زنانو نن سبا ډېر ضروري دی. یو مور چې په کور کې دینداره شوه ټول ماحول ټیک کېږي، سړی هم ټیک کېږي او بچي هم ټیک کېږي. یو جینۍ چې په کور کې بېدینه شوه ټول داسې ده لکه چې پای وتلی یو قاشوغه متیا دی ورباندې، ټول پی تباه شوه. دا هم طالبان وي نتیجه تابع ده خاص ارزدي. یو چاټی پایو کې دی، یو ښځه بېدینه ده لکه یو قاشوغ متیا دی وجه ټول هر څه دی بېدینه. محنت به کوې بس، بېدیني محنت نه غواړي، دین محنت غواړي. که یو سړی یو باغ دی او دی وایي چې دا زه کامیابوم ډېر محنت به کوې، اوبه به اچوي، شاخ تراشي به کوي، خاورې به اچوي، هر وخت به تاویږي او دا ګنده سي بوټي به ترې وباسي، محنت به شب و روز کوي، څوکۍ به کوي کامیابي. او که دی وایي دا باغ دی قربان کوم، هېڅ محنت ته یې ضرورت نشته. بس یو میاشت یې ژرنده وه، ته وایي نه دی راځي، میاشت پس ګوره مږې به هم شوي، سوړې به هم شوي، په خپله به هم شي. بېدینۍ محنت نه غواړي، روانۍ محنت. که ته دا کور آبادول غواړې څونه محنت پکې، که ته روانول غواړې ژرنده ورته ووایه 2 میاشتې پس راشه ټول کور به دې پلسترې غورځېدلې، مږې به پکې شوي، انګکورې به پکې شوي، جولاګانو به جاله چولې په خپله ختم. بېدیني محنت نه غواړي، دین څه غواړي؟ وروڼو په بچو په لوڼو محنت وکړئ. زموږ دا امام بخاري د بخاري شریف کې زما مخکې پرته ده، په خدای قسم د امام بخاري څه په دې علم ډېر لوی محنت ده د مور. رکوټې ماشوم دی چې دې په سترګو ړوند شوی، مور به یې دعا کوله خدای دې نه کړي چې زموږ ماشومانو باندې دا چل وشي، موږ به څه وایو؟ یا خدای دا ماشوم به اودسماتې څنګه کوي روغ شي، یا خدای دا ماشوم به جامې څنګه بدلوي روغ شي، یا خدای دې ماشوم به څوک جینۍ ورکړي که به ورنکړي، یا خدای دا ماشوم به ژوند څنګه تېروي، یا خدای که دا مور یې وي زه مړه شم دی بچي به مې څه کوي. موږ دا وایو. امام بخاري مور څه وایي؟ خدایه کوم بچی چې زما قابل او ما نیت کړو چې د حضور پاک حدیث په زده کوم، اخوړونو شو حدیث پسې زده کوي. سوچ جدا دی، سوچ جدا دی. الله زما بچی به حدیث څنګه کوي؟ په سترګو ړوند دی. الله دنه به عالم څنګه جوړېږي؟ نو خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام حافظ ابن حجر وایي بکت وابتهلت الی البناء، ویم جوړو خدای ته زارۍ مردې ته وایي. رأت في المنام ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام خوب کې ولید نو ته نه مطلب کې ولې جاړي نو ته علمه نو اول وی باش زیر او کا زوی دې خدای جوړ کړی نو چې پاسې دا خپل بچی راويخ نو خدای پستر کوم جوړ کړی نو مخ کې نه نظرم تیز سبحان الله. ما ته اکثر طالبان وی تا څه پته لګی چې نظر یې تیز نو په هغه زمانه کې د چشمو د چیک ماشینونو د نظر او نه تا وخت کې وي تا چیک کړی. زه ما سره دلیل موجود دی. د یو کتاب لیکلی تاریخ کبیر د امام بخاري کتاب د
دی وای دا کتاب ما د شپې د سپوږمۍ رڼا ته لیکلی چې انسان دومره ضخیم غټ مجلداتو کې کتاب د سپوږمۍ رڼا ته لیکي دې نه څه معلومېږي چې نظر تیز دی ته خو دروازې نظر نه دی او بیا وره بیا مور ځان سره د بیت الله حج ته یو دیو یو بل نور د هغه محمد حالانکه دې کلی کې د علم شروع د 1200 کالو عمر دې چې په یو لوی محدث باندې اعتراض کوي او سنت خو بیا مور ځان سره حج د بیت الله ته چې د حج نه فارغ شو نو بیت الله ته مور ولاړه د یو خدي دی بل خبر ورور دی احمد څومره ګران کار دی چې بچي په بیت الله کې پرېږدي نوجوان بچي لکه چېرته بیت الله او چېرته بخارا او د بخارا تللی ما ازبکستان ته ما د امام بخاري کور لیدلی د ګټو خټو نه جوړ دی د کوټې غوندې کور دی دا ځای لا غټ دی دا چې د باتروم پورې والې دومره کور دی د خټو ګټو او اوس پکې اوسېږي څوک نه خو بار یې پې بورډ لګولی دی مدرسة الامام دا مدرسه ده خو طالبان پکې نشته شام چېرته بخارا هم د ازبکستان اخر کې ده د تاشقند ده چې کوم د هغوی دارالخلافه ده د هغوی نه 9 ګنټې په موټروی سفر دی څومره لرې مزل د میاشتو مزل نه پلین کوچ شته نه جز شته نه موبایل شته او مور یې څه وایي ورته بچې ما ګورې ته د رسول الله مبارک حدیث له وخت دی مور نو حدیث خو دې علاقه کې دی مکه مدینه کې بچې پرېږدم دلته پرېږدم او مور یې یارېده چې دا بچې دلته پرېږدم ځای نه شي هلکان دي زر ټوکه کېږي هغه زمانه کې به هلکان تختور غلامان به ته جوړول وینځې به ته جوړول جنکور دا به څه کېږي دی ورته تسلي ورکړي چې مور نه دا هغه بیت دی کور دی چې دلته الله د بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام حفاظت کوي زما او مور یې ورته وایي چې نه بچې پرېږدم خو دې پرېږدم خو بچې په دې خو به ستا کلونه لګي په دې علم حاصل پته نشته چې بیا به زما او ستا ملاقات وشي او او دې ماته وایي مورې ما سره هېڅ سودا نشته خو چې ستا دا مبارکه چهره به مې ووینم نو مور یې الله ته لاس اوچت کړ او ویې ژړل چغې وهلې بیت الله مخکې او یفوضه الیک ای ربه تا ته سپارم عند بیتک ستا د کور خوا کې فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین الله داسې حفاظت وکړي لکه د خپلو نیکانو بندګانو چې الله ته مې وسپارلې او ورته په ژړا دا لوی شخصیت د مور د دعا د برکت کمال ټول کمال خواجه معین الدین اجمیری چې تللی دی او په تاریخ کې لیکي د مشرقي بهارت او د هندستان او د بنگلاديش په سفر او راغی او 70,000 کافران خدای په لاس مسلمانان بلکې یو تاریخ ولکه او 7 لاکھ په عمل توبه وسته یو تاریخ 70 لاکھ زه به دا کم وایي نو مور ورته وی بچي دا زما ده عمل غلره چې دا خدای جوړ کړی دا زما ده ما د سره محنت کړې د ماشوم به زه کونډه وم په دې کوڅو کې به درپسې زه ګرځېدم او بچې چې ته د خدای لار کې وځې نو زه دې مصاله باندې کېدم او لاس الله ته اوچت کړم او الله ته ټوکې وم چې خدای زما بچې ستا په دین کې ستا د لار کې ستا د رضا دپاره و خدای د ده په لاس کافر مسلمان کې او بدعمله نیکان کې بچې زما لپې لپې دواګانې درلم وای بچې دا د ما په غېږ کې و ما به پی درکول نو ما داسې وخت کې پی نه دي درکړی چې د ما اودس بنو ما به اودس کو نو ته به مې سینې ته دې ته ما وکړې بنیاد زما خواجه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې دا دوی شخصیت جوړ دی له مور
عبد الله بن مبارک پلار او مور دواړو او دا په خپل وای چې د مور په دعاګانو په نصیحتونو باندې خدای را شي جوړ کړی امیر المؤمنین په حدیث امام احمد ابن حنبل د دوه کالو چې پلار یې دوه د الله سنت او روایت او حافظ دی دا نه مرده زمانو خدمت محنت وکوي خپل ورو دا نو به یو وخت مې دي د دوی غېږې به د بچو به مدرسه کدا نه کوي بچي په خپل دي کې کدا نه کوي او به دي نه بچي به دي نه محنت وکړي خواري وکړي دغه د بناتو مدرسې ډېرې کې په دې کې خپل نور خويندې داخلي کې یا ردینا د مذکورات جماعات وباسه کوڅه په کوڅه بهشتونه کې خدای ته ورسره دي ته وباله دنیا د مړه پاتې د ډوړې نه چا د ډوړې سوچ کو چې بالکل نه کې د ایمان دی په الله او تاسو په ایمان چې ما من دابه فی الارض الا على الله رزقها فازمکه ګردن د مخلوق روزي بچا ده وای الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قرآن وزنوه چاله فراخ کوم چاله تنگو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي لسان الله كم ذات چې مشرک له ډوړې ورکي اې د خدای دشمن يهودي له ورکي عیسائی له ورکي هغه چینی روسي له ورکي چې خدای نه مانی چې څوک د خدای دین لمنډه وي او قرآن ته ناس ته غلط ورکي کوي مالا بنا نه کینه ولې څه چل شوی ته د خدای پر دې نه ته د خدای پر دې پر دوله ورکې نو خپل نه باندې ازمایش پرای خامخا امام بخاری باندې ازمایشونه راغلي کله بقر زیرا باندې راځي کله بلرکیږي کله به تکلیف راځي کله بلرکیږي حضور پاک فرمایي چې وګه ما چې تا ته فریاد وکړه ارسینه دي خو چې وګه ما چې تا ته فریاد وکړه چې مور شو چې ستا حمد ازمایش راشي موږ الله ته جاړو تاسو به جاړو تاسو څنګه جاړه خوشاله څنګه جاړه ولګي خوشاله څنګه خوشاله ته جاړه جاړه چاله ورځي جاړه چاله ورځي پولیس جاړه چاله ورځي تکلیف راشي او دا بوایو چې خدایا انبیاء او لیکان از کرنا بس وخت وی ما درې خلک وږي واځي دي او یریګم گمراهی دا ټول کې دي خدا کو سمت میږي ویم وګوره د رسول الله مبارک او د عائشه واده وګوره د حضرت فاطمه او د حضرت علی واده سنت پکې راوړه په خپل بټیکشن کور کې سنت راوړه په خپل ټکی کتاب کې سنت نه لري پته یې جنگ کې سنت نه سروي بچو کې سنت راوړه لونو کې سنت راوړه خزه کې سنت راوړه په خدای قسم واده خشته جوړي خدا کی سنت نی په بچو کی سنت نی په دامنو کی سنت نی او ته واده کو سنت راوستم تیار جنگ کې سنت مهنت پکې لږ مهنت غواړي په خدای لږ مهنت غواړي اصل یو خبره درته دا دین خو له کوم دینو مونږ ته نسبت دې ځکه مکلف مونږ یو او په حقیقت کې دین د چا دی وای الله الکه عقلي خبره کوم دین په حقیقت کې چا دی الله دې ته پوښتنه نه کوم د دین په طریقې بدلې خوشاله ګم کړل ولې پیغمبرانو تکلیفونه تیر کړل دین په طریقې موږ ته نه خوشاله کړل تاسو خوشاله او الله مونږ مکلف یو نه تاسو کار کوي ترقی په خدای ورته نه وګوره په دې محله کې وګوره په دې مردان کې وګوره مخکې حافظان ډیر وکوس مخکې عالمان ډیر وکوس مخکې جماعتونه ډک وکوس مخکې تبلیغ کې خلک مرکزونو کړي وکوس دي دی وای وګوره دې خدای خورای مایوسی باندې کوي ان شاء الله نو د زنانه او تعلیم ضروري دی الحمدلله اوس د دې باب او د حدیث په مختصره ترجمه او دې خبره نه کوه هم کم د تاسو په پوهه نشي امام بخاری رحمت الله علیه د قبولیت ورکړي دلته یو باطل لري باندې راځي دوه کار وکړي یو بد دین خوره باغچه خوره چې د دې نه میوه وزي په پیټو کې کړي ټول کې بل د دې باغچه حفاظت ته دې نه کې نو غل الناس وړي نو د دین دوه قسمه دي یو مخورول کې نه شوي شاعت به مسکو نو ولا موضوع
معتزلي راغلي دي او په دین حمله کړې چې دین ته بربادوم نو دې ځل لا شي وی چې خلک به اعلان کړي چې څوک نه ایواني که خارجي راغلي دي خوارج وایي هر څوک راغلي دي حتی زموږ په دې وطن کې قادیانی دا علماء د دین حفاظت نه وکړي د ټول دنیا قادر موټر ورکې دا موټر نه شم پیسې ورکې دا پیسې نه شم لندن د خلک په ویزو د امریکای وی دي خلکو ورکې د فرانس وی دي خلکو ورکې اسی لوړ خلکو ته کې په دې زمانه کې ورشه پر دنیا کالجانه د نور په بوت ده نور کله چې وځي چې یو نسته کالج تلل نو ما به تخریب وسو کومي په اخلاق یا اوس چې لاشه تخریب وسو په ختم نبوت لکانه نه ټول یہ په الحاد وقت ټول لکان لار په بل طرف امانت کې پیسې ورني سر پیسې ورني دا د دین دفاع وکړي ټول عقیده باندې چې څوک حمله کوي دفاع وکړي امام بخاری دلته یو عقیده دفاع کوي یو ډله وته معتزله غیبه سوي غیبه وی چې دا مونږ کوي نه کې بده کو دا ختم شوي قیامت پرځ باندې وخت نه نشته چې باندې کوته دي شي تاسو غلط ځکه پته لسکه مونږ وایي کې بده ته خانه طالبانو خبرې کوي إذا نكاية بدأ إذا وجدت علمت بعدد معدوم محالة وبالفرد عدد معدولات إلى غير متقوم بالاجتهاد أو تريد وتلنبوي في هذا شيء تليلكي جو معدل لكي بدي معدل يسين بتليلكي الإمام بخاري رحمة الله عليه سوي أو القرآن كالله وكذا تليلكي ثم كل جواب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قيامة برد إنصاف تليلكي او رسول الله مبارک فرمایي دو خبري ثقيلتان في الميزان دا پته لکه درنه نو چې خدای او رسول وی تول کېږي دا خدای او رسول باندې په بل جواب باندې صبر اخلاق ذهن کې واچوي ور یو خبره د تکومه تعلیم یافته دوستانو دوه قسمه سيزونه دي یو هغه چې زما د عقل لاندې راځي یو هغه چې زما د عقل لاندې الله په دې ټولو قادر نه چې زما د عقل لاندې راوستلې وي لیکن بعضو ته زما عقل نه رسي او ما ته خدای او رسول وی معنی نو کته وی چې هغه سیس چې زما د عقل لاندې راځي منم که عقل نه بالاتري نه منم نو تا په عقل اعتماد وکړو په خدای او رسول اعتماد او کته وی چې نه عقل لاندې راځي منم او چې عقل لاندې نه راځي خدای او رسول وی او منم نو د اعتماد په عقل نشو بچا شو فدي إيمان ده إيمان بالغيب الإيمان بما غاب عن العقل والحواس فرشتي الله ويشتاق ما أقل كم دي ما فرشتاق ولا ده وجبريل عليه السلام وإذا عرش ندسترك فرق ده ترى رسيك ما نم ده ما أقل نرسي ديتا ما نم اگر جي مثالون اشتاق نندوه هلو أمريكا كي بيها او تصویر دې فابریکې ته په سکندونو کې رسیږي خو دا مثالونه نه ورکړي زه خدای او رسول ویلي دي معنا ته یو خلاص نو دا چې دا کوم دلته نه کې بده دي دې به یو ماده دلته ماته نخکاری قیامت ورځ بخکاری او وجدوا ما عملوا حاضرا تلکه بچي طبعا خلاص شو امام بخاري وی چې الله وی بنا الموازين القسط صف ولا تلي لكم ليوم القيامة في يوم القيامة ما غوت وقت طالبات خبره ده پدې طلب سکه اعمال د بني آدم او د خبره په وطن کې دا تلا صرف دونه وایي چې تاسو عوام لپاره تلا کم زیاده څومره ده څوک په وزن کې کیفیت د وزن وسی نو تلا باقاعده کوچ اړو وره نگران به حدیث پکې شته مستند احمد وخت کم دی غلط نشم او توزن به جبريل عليه السلام کوي درنه به نیولې د لسان البدان غشي ته ورغول آدم عليه السلام په ټولو بچو ته ونانه او د کوم پیغمبرو مستر کې حساب کتاب کېږي او پیغمبر ونانه کرام الکاتبین فرشتي به او ملک الموت او لومبي وزن به زموږ د امت د حضور پاک نه کې لومبي چې د قبر نه پاسې د هر پیغمبر حوض زموږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض کوثر دی غیره ها زوال شاد امید داره زوال شاد لا الله نه امید لري بوش خو نه دی ولا موږ په ځکه دا خدای پاک مون پیدا کړی الله امتیان یو الله د پیغمبر او سات خدای ته لګو
يو الله منو الحمد لله جنون بزو الله خدومان کوي یا ربان کوي خو رجا پکړو ان شاء الله بیا دا غي نه پس عمل نامې راخولي شي چاله په خلاص چاله په داس چاله په ورای زهري دا غي نه پس بیا پولیس ورات دغه د مخامخ تل لګیدل راته څومره داوود علیه السلام یو د الله نه تاسو بیا الله تعالی راته وخا ورته ولا به پیغمبر کې سنت ده چې هوش کې راغی نو الله ته جړل وی الله دا خودمره کړل دا چې د واس مانو زمکه په یو چابړي کې واچي په یو ټوټ کې دیږي الله دا ما په عمل بسیم رکھی الله فرمایل وی اے داوود چې زو غواړم په یو کجوره دا کول شي الله عمل کې اخلاصي کړه او وزن پرې دی چې اخلاص نه د بوسو باندې وزن پکې چې اخلاصي سونه ده سونه دلته خو نه زیات دا څه در تشبه در تشبه کې اختلاف کوي راځي په دا چې دلته سي په درون شیخ کته کېږي هغه تمام په درنو کته کېږي اعمال د بني آدم پیغمبرانو د ماشومان چې ماشوموالي کې مړدي لیونی په لیونتوب مړدي او یا ذره کسان دي سم د کتاب جن ابد مستثنا بیا دې د خپل طریقې سره شرح کوي د قصاص معنا کوي شرح الغریب بالغریب نو دې قص قرآن شریف کې بل ځای راغلی دی وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا مجاهد امام التفسير دې په حواله ورکړي چې قسطاس عدل ته نو قسط معدل او قرآن شریف کې دا عجمي الفاظ راغلي دي خان خیر دا معرب دی او دا په یو ډول د عجمیت قرآن د عربیت نه بیا ويقال القسط مصدر المقسط قرآن شریف بالدليل ان الله يحب المقسطين مقسط عادل توي او قاسط ظالم توي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امام بخاري له دا د باب افعال معنا د صافي او مجرد معنا د مزید موږ شوټینګ کې دي موږ ته ساته موږ شوټینګ او کراله در باندې نو د خدای توجاړي چې هغه به خپل رب زم شکر دې رب چې ته چې موږ ته توجه چې ته چې موږ ته شکر موږ ته نبی موږ بچاته چې او چې ته راکې خدای چې استحمد چې ولې خوره الحمدلله چې بچی ته ګوري الحمدلله چې کور ته نه نوځي الحمدلله چې په خدای دې نظر پریوزي الحمدلله چې په بچو دې نظر پریوزي الحمدلله چې بس کې الحمدلله شکر ادا کوه الله بزګاته نو ما په خبر اورسېده ما د خبرې مقصد څه شو د دې ټولو چې جنا کو باندې وا مهنت او خلاصه دا د ټولو خبرو خلاصه الکه دو جمع دو اخیری کې څه وایي مساوي شي دا څه شو کنه شو چې ضرب دو هرې څه اخیره کې وایي نظم اخیره کې د تفتاوی د دې ټولو خبرو خلاصه څه شو چې په خپل جنکو لونو او زنانو په خیری څه کوو مهنت وکړو مدرسو کې به داخله چې عالمان شي حافظان شي پرده خیال دکی او بل بسکم د مستوراتو تبلیغ معنی کنه مستوراتو جماعتو کې لګو چې په خپل دیندار شي او خلکو ته نصیحت کوي دا خو یو خبره ده دا مهنت نو ما یوسف لك ان شاء الله دې په خپل ورستو کېږي که خیر ان شاء الله او سم د مولانا ارشاد صاحب د مدرسې کې دا وایي چې تیار په ختمي